بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو زده کوونکو، نن راځم تاسو ته دوه رقمي عدد په دوه رقمي عدد کې د ضرب یوه لنډه طریقه ښیم. یعنې په دې معنا چې تاسو کله د دوه عددونو سره ضرب کوئ، وروسته د جمع عملیه تاسو ترسره کوئ، د هغې نه پرته موږ او تاسو څنګه کولی شو چې دوه عددونه سره ضرب کړو او بیا موږ او تاسو د جمع عملیات څه کړو، ترسره کړو. نو طریقه په دې ډول د ګلونو زده کوونکو چې تاسو راځئ لومړی دوه رقمونه د دوه رقمونو لاندې په دې ډول لیکئ چې یویز یویز لاندې لسیز لسیز لاندې په ترتیب سره. دویم سټپ کې موږ او تاسو راځو چې کله ضربه و دغه د یویز رقم به تاسو راواخلئ، د یویز سره به یې ضرب کوئ. کله چې ضرب کو ضرب حاصل به مستقیما همدې لاندې ولیکئ، که حاصل نه لرلو که حاصل لرو نو حاصل به هلته بره ولیکئ. راځو مختلف مثالونه موږ لیکلي انشاءالله ټول هر څه مشکلات چې ستاسو وي ټول به په دې کې حل شي. یو په څلورو کې څلور کېږي، څلور موږ او تاسو دلته لیکو. دویم سټپ یې دا دی شاباس چې په کراس باندې دغه څلور رقمونه چې دي دا داسې په کراس باندې سره ضرب کوئ. چې سره ضرب کوو یو په دریو کې درې کېږي او دوه په څلورو کې اته. نو اته او درې دواړه سره جمع کړئ، یعنې د دې کراس د ضرب حاصلونه سره جمع کړئ. یعنې داسې موږ وکړه چې درې په یو کې درې او څلور په دوو کې اته. اته او درې څو کېږي؟ یولس کېږي. یو موږ او تاسو لیکو، یعنې یولس دوه رقمي عدد دی. دغه یو رقم به تاسو دلته ولیکئ، دویم رقم چې دا به نظر کې حاصل ونیسئ. دریم سټپ دا دی چې دغه دواړه رقمونه سره مستقیما ضربوئ. دوه په دریو کې شپږ، هغه حاصل ورسره جمع کوئ. چې جمع کوو موږ او تاسو سره څو راځي؟ اووه راځي. یعنې مطلب دا چې څلور دېرش ضرب یوویشت حاصل یې 214 کېږي. راځو دویم مثال ته راځو چې تاسو لا پوه شئ. یو څو مثالونه موږ سر په سر کار کوو. دغه یویز د یویز سره ضربوئ، یو په پنځو کې پنځه کېږي. دلته حاصل لیکئ. دویم سټپ دا دی چې څلور واړه رقمونه سره په کراس ضربوئ. داسې چې ضرب یې کړو درې په پنځو کې پنځلس او دوه په یو کې دوه. دوه په پنځلس څو کېږي؟ 18 کېږي. 18 یعنې د دې ضرب حاصل چې شو موږ او تاسو سره 15 شو او د دې ضرب حاصل شو 2 شو. دغه دواړه موږ جمع کړه 18 کېده، اووم ترېنه دلته ولیکل او دغه دویم رقم چې کوم د دې 18 دی دا نظر کې حاصل ونیولو. راځو دغه بل سټپ ته. بل سټپ دغه لسیز رقمونه خپله منځو کې سره ضربو. دا چې سره ضرب کو و په دوو کې څو کېږي موږ او تاسو سره؟ دا شپږ کېږي. شپږ هغه حاصل چې دی دا ورسره جمع کا، نو اووه راځي. یعنې 25 ضرب یو دېرش موږ او تاسو سره 215 کېږي. راځو دلته یو بل مثال موږ او تاسو لیکلی دی چې دا څه ډول کولی شو ضرب کو. یویز رقم یې په یویز کې ضربو، چې ضرب کو داسې ضربو چې درې په دوو کې شپږ یا دوه په دریو کې، ځکه ضرب کې تبدیلي قانون سری کې نو پروا نه کوي چې هر طرف نه تاسو ضرب کړئ. اوس ضرب کوئ دوه په دریو کې شپږ کېږي. شپږ به مستقیما د همدې خانې لاندې ولیکئ. دویم سټپ یې د کراس ضرب دی. په کراس باندې دا دواړه عددونه سره ضرب کوئ او بیا حاصلونه سره جمع کوئ. دوه په دوو کې څلور او څلور په دریو کې 12. 12 او څلور 14. شپږ به ترېنه ولیکئ، هغه یو به په نظر کې حاصل ونیسئ. راځو اوس دا دواړه اخري سټپ کې سره ضرب کړئ. څلور په دوو کې اته. اته هغه حاصل ورسره جمع که 9، یعنې درویشت ضرب 240 حاصل یې راځي 960. دلته راځو که یویز رقم یې صفر وي په هماغې رقم باندې عمل کوو شاباسه چې صفر ضرب 5 څه کېږي؟ صفر کېږي. شاباسه دلته دا دواړه اوس په کراس سره ضربو، چې په کراس سره ضرب کو 5 په څلورو کې 20 او 2 په صفر کې صفر. صفر او 20 یعنې صفر او 20 دواړه سره جمع کړئ، هماغه 20 کېږي. صفر به ولیکئ، 2 به حاصل نظر کې ونیسئ. راځو اوس موږ او تاسو دریم سټپ ته دغه لسیز رقمونه لسیز سره ضربو. څلور په دوو کې اته. اته او دوه 10 کېږي. نو دلته مکمل لیکو 10 یعنې 40 ضرب 25 زر کېږي. دلته راځو یو بل رقم موږ او تاسو دوه نور عددونه لیکلي چې سره ضربه یې څه ډول کولی شو چې ضرب یې کړو. دا داسې عددونه چې یویز رقم یې چې کله موږ او تاسو سره ضرب کړو حاصل ورکوي، نو هغه هم په همدغې ډول باندې عملیه اجرا کوو چې هغه حاصل یې په نظر کې نیسو. څلور په څلورو کې 14. شپږ لیکو، هغه یو موږ او تاسو حاصل لیکو. دویم سټپ عملیه په کراس ده، نو دغسې کراس سره ضربوئ. شاباسه نو چې سره ضرب کړو 2 په څلورو کې 8. 3 په څلورو کې 12. 12 او 8 20. 20 او 1 21.
سره کمې وکړه 2 په څلورو کې 8 3 په څلورو کې 12 د دواړو د کراس ضرب حاصلونه هم سره جمع کړه شل کېده او یو ور سره جمع کړه 21 په دغه ډول سره لیکل کېږي دغه یو موږ او تاسو دلته لیکو او دغه دویم رقم نظر کې حاصل نیسو او 3 په 2 کې یا 2 په 3 کې شپږ او 2 8 مطلب دا چې 24 ضرب 4 حاصل 814 کېږي راځم دریم مثال ته وبخښئ شوس اخري مثال شپږم مثال ته راځم په دې ډول عملی اجرا کوم شوس چې 21 رقم 21 کې ضرب او 4 2 په 2 کې 4 او بیا د کراس ضرب عملیه تر سره کوم 4 په 2 کې 8 3 په 2 کې شپږ دواړو د کراس ضرب حاصلونه سره جمع کړئ 3 په 2 کې شپږ او دا دواړه سره ضرب کو 8 او شپږ 14 لیکو یو نظر کې حاصل نیسو دا راخلو اخیره کې سره ضرب او 3 په 4 کې 12 او یو 14 نو لیکو 14 نو 1340 د ضرب حاصل شو ګلونو زده کوونکو تاسو څومره پریکټیس تر سره کړئ ان شاء الله دا عملیه به بیا تاسو زر تر سره کوئ تاسو د لا کامیابۍ په هیله خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې نه یاد کړي وي ژوندي اوسئ